پښتو کې چې دا د فعل مصدري حالت لکه کول، کېدل، خوړل یا نور صفت او فعل د جمع مذکر په بڼه راځي. په بله ژبه د فعل مصدري بڼه چې ده د جمع حیثیت لري او فعل چې ده ورته د جمع مذکر په شکل راځي. مثالونه یې دي لکه میوه خوړل ښه دي، ستا لیدل ضروري دي یا اړین دي. رسنیزې بېلګې همدا دي چې د دوحې تړون پلي کېدل د ټولو په ګټه ده. ده ناسم دی، باید ولیکل سي د دوحې تړون پلي کېدل د ټولو په ګټه دي. کېدل چې ده مصدري حالت په جمع حالت راغی او فعل هم باید ورته په جمع بڼه راسي. د ملالې یوسفزۍ له ټویټ نه رسنۍ خبر جوړ دی او سرلیک یې دی: ملالۍ یوسفزۍ د دوحې غونډه کې افغان مېرمنو ته د ګډون حق نه ورکول د منلو نه دی. هلته ورکول دی، دا دی چې د تابع دي ورکول کېږي، نو باید دی ونه لیکل سي، دی ولیکل سي. ملالۍ یوسفزۍ د دوحې غونډه کې افغان مېرمنو ته د ګډون حق نه ورکول د منلو نه دي. نه دي سم دی او نه دی ناسم. نو دغه بېلګې خدای وکړي تاسو سره په نورو برخو کې هم مرسته وکړي. ښه وخت.